سلامونه خوږو ستړي مشئ تاسو ته پته را زه تاسو نن شب کار ته یو ډیر ښه شاعر لبوزم خو په لاره باندې کم دغه ریکارډینګ چې زه کوم نو دا د هغه ملګرو دپاره دی چې کم د وطن نه بهر دي یا ولا خپل وطن د شیشې په لارې لیده مزه ورکوي نو راسره مل اوسئ دغه په لاره راسره منظرې مو وینئ او دغه شاعر راسره واورئ ډیر ښه شاعر دی ښه مل اوسئ راسره خوږ دې کړه اشنا دومره نازکه ده ستا د قدم لاندې زموږ ځمکه ده څه خولۍ خو نه ده چې بس پرېږدو دلته مو د رور ککرۍ ورکه ده سلامونه خوږو ستړي مشئ د یو اوږد انتظار نه پس راورسېدو شبکه درته څنګه چې ما تاسو ته په شروع کې وویل چې نن هم یو ډېر ښه شاعر لبوزمه نو راغلی یم د مقصود خان مقصود صیب خواله کوم چې په بهر ملک کې مسافر دی لنډو ورځو کې روان هم دی خو بس دغه زموږ خوش قسمتي ده چې رابطه مو ورسره وشوله او راغلو ملاقات وشو خو دغه ناستې را جوړ شو نو راسره مل اوسئ ښه مقصود صیب راسره واورئ ډېره ډېره مهرباني امیر صاحب چې دومره ځان هم په عذاب مننه په دې لنډ تنګ وخت کې دا هغه پېښور د سر نه رالی نو ډېره مهرباني هر یو ښه شاعر موږ له په ګوتو راغلی دی که هغه په پېښور کې یا په نورو وطنونو کې که په هر ځای کې نو موږ څه نه څه کوشش کړی دی او ځان هم ورپسې وررسولی دی او دغه پټ نه دي دغه ملګرو ته په ډاګه دي هر څه موږ بس دغه کړو کو او ملګري دې دومره کړو کوي د ملګرو سره دې شریکوي دغسې ټیک ده که نه بلکل صحیح ده مقصود صاحب ما خو په لاره باندې مې ویډیوګانې ډېرې وکړي دغه ملګرو لیدې او زه یم چې زړه ستړي نه شي نو اورو دې دیوال کېږو نه منځ کې نو بلکل صحیح ده غزل دی چې سلګۍ مې وچو شونډو له ټپه راوړه او راغلم سلګۍ مې وچو شونډو له ټپه راوړه او راغلم سلګۍ مې وچو شونډو له ټپه راوړه او راغلم په خپله مې د خپل ځان جنازه راوړه او راغلم او راغلم مننه سلګۍ مې وچو شونډو له ټپه راوړه او راغلم په خپله مې د خپل ځان جنازه راوړه او راغلم چې هیڅ چا هم څه رانه کړه د دې شتمنو ښار کې بچو ته مې د صبر وظیفه راوړه او راغلم مننه چې هیڅ چا هم څه رانه کړه
د دې شتمنو ښار کې بچو ته مې د صبر وظیفه راوړه او راغلم د ځمکې د خدایانو یم بې حده ستړی کړی د عرش مالکه تاله مې دمه راوړه او راغلم او هر څوک د وطن بادونه ساز دی او سرود دی ما هم ورله ژوندون لکه نغمه راوړه او راغلم او د دې دور پیرغون را سره نه منله یو هم پیرغون را سره نه منله یو هم هر څوک د موسی مې معجزه راوړه او راغلم او شعر دی امیر بھائی چې زه هم لکه صابر د مین زړه په رضا پایم زه هم لکه صابر د مین زړه په رضا پایم ما هم د خپل جانان کلي ته شپه راوړه او راغلم او چې څومره په مقصد د مقصود پوه شوم خو پوه نه یم چې ولې مې بار بار زړه ته ګیله راوړه یوازې ناسته تنهایی او ماښام یوازې ناسته تنهایی او ماښام خدای ګواه دی یوازې ناسته تنهایی او ماښام خدای ګواه دی ژوند رانه اخلي د یو څه انتقام خدای ګواه دی او ته مې د ژوند هغه مقام ته رسولی یې اوس ته مې د ژوند هغه مقام ته رسولی یې اوس چې راته نه ګورې راځي نه آرام خدای ګواه دی ته مې د ژوند هغه مقام ته رسولی یې اوس چې راته نه ګورې راځي نه آرام خدای ګواه دی د دې نه بعد هم لا پوی نه یې د پنجاب په مقصد د دې نه بعد هم لا پوی نه یې د پنجاب په مقصد نسل کشي مو کوي ورو د قام خدای ګواه دی او په موجودګۍ کې د دوی چرې امن نشي راتلی دغه قاضي دغه ملک دغه د کلي امام خدای ګواه دی او شعر دی چې حلیل په اور صدیق په سور موسی په تور کې حلیل په اور صدیق په سور موسی په تور کې وموند مینې په هر دور لرلو مقام خدای ګواه دی مننه حلیل په اور صدیق په سور موسی په تور کې وموند مینې په هر دور لرلو مقام خدای ګواه دی او اخ زړه مې سریکه وکړه بیا چرته مین جدا شو زړه مې سلیکه وکړه بیا چرته مین جدا شو پراته دي مات بنګړي د کلي په بام خدای ګواه دی او پولۍ د لاسو پټومه د رنځورې مور خو پولۍ د لاسو پټومه د رنځورې مور خو مقصوده اخلي مې د مه ابهام خدای ګواه دی یار را څخه بیل شو پسې نمرم ژوندی پایم تو زما په مینه چې لا پایم بې وفا حق د دوستۍ دا و چې په دواړو سترګو ړوند وي نو داسې شوخ چشمي ده چې لا غټ ګورم بینا یم او درېغه چې طبیب زما د رنځ راشي له هنده خدای زده زه حمید به لا تر څو په واویلا یم غزل دی چې په نه زړه مې په خپلو ارمانونو کرښې راښکي په نه زړه مې په خپلو ارمانونو کرښې راښکي په نظر مې په خپلو ارمانونو کرښې راښکې بېګا مې یاره ستا په تصویرونو کرښې راښکې مننه په نظر مې په خپلو ارمانونو کرښې راښکې بېګا مې یاره ستا په تصویرونو کرښې راښکې ته اوس غواړې بخښنه د خدای څه ووایم یاره ته اوس غواړې بخښنه د خدای څه ووایم یاره نو تا خو د دې ټول کلي په زړونو کرښې راښکې او مننه پتا او په هندي کې وایه فرق د څه خبرې پتا او په هندي کې وایه فرق د څه خبرې تا هم په زړه ځیګر مې په نوکونو کرښې راښکې او هر څوک خدای راکړی قدرتي حسن بې حده هر څوک خدای راکړی قدرتي حسن بې حده بیا هم راله غربت مو په مخونو کرښې راښکې او دا ستا د نور جلوې دي که تخلیق په نوي رنګ کې دا ستا د نور جلوې دي که تخلیق په نوي رنګ کې چې ټال د بوډۍ بیا په اسمانونو کرښې راښکې ډېر ښه شعر مننه دا ستا د نور جلوې دي که تخلیق په نوي رنګ کې چې ټال د بوډۍ بیا په اسمانونو
کرخې راښکې او مقصوده چا حلوت کې کړه دنیا د پښو لاندې مقصوده چا په خپلو ضمیرونو کرخې راښکې ډېر ښه دی مقصود صاحب مننه وایي زه چې ساه اخلم د چا مهرباني زه چې ساه اخلم د چا مهرباني زه چې ساه اخلم د چا مهرباني تا پیدا کړم ربه ستا مهرباني او چاته نه کړم سر ټیټي د خدایه غیر رانه وبه نشي دا مهرباني مننه چاته نه کړم سر ټیټي د خدایه غیر رانه وبه نشي دا مهرباني او خپل پردي دي را معلوم کړه ستا نظار غریبۍ ستا په بیا بیا مهرباني او مصوره څومره ښکلی دی کړم جوړ مصوره څومره ښکلی دی کړم جوړ بیا دې را هم کړه دنیا مهرباني او شوم د ښکلي نازولي امتي شوم د ښکلي نازولي امتي ستا بلها 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 مهرباني ډېر ښه دی چې د چا کوڅه کې لیونی سیرې ګریوان ولاړ د چا کوڅه کې لیونی سیرې ګریوان ولاړ یم ژوند را په شا دی او دمې ته پریشان ولاړ ډېر ښه دی او مننه د چا کوڅه کې لیونی سیرې ګریوان ولاړ یم ژوند را په شا دی او دمې ته پریشان ولاړ یم دا کوم مقام دی چې مې سوال د ایمان هم قبلیږي دا کوم مقام دی چې مې سوال د ایمان هم قبلیږي دا کوم مقام دی چې روضې ته د جانان ولاړ مننه دا کوم مقام دی چې مې سوال د ایمان هم قبلیږي دا کوم مقام دی چې روضې ته د جانان ولاړ یم ژوند په مثال د ریاضۍ سبق دی څه وکړم ژوند په مثال د ریاضۍ سبق دی څه وکړم زه نالایقه ماشوم یو دوه کې حیران ولاړ او بلها صحت نه وروسته بلها صحت نه ورته ستا د بېروخۍ ګیلې کړم بلها صحت نه ورته ستا د بېروخۍ قیسې کړم بلها صحت نه مې بیا سوري ته د ځان ولاړ لږ داسې دغه داسې د بل چا هغه درد دی یو ماشوم و زمونږ په دې دغه کې نو زه کتر ته دوم وتلی ډېر یو خوش مزاج و بیا هلته مور وفات شو زمونږ رشته دار دی نو زه داسې هغه کیفیت کې که نه محسوس کړی دی وایي کټ چې مې د مور د کوره تلی دی کټ چې مې د مور د کوره تلی دی کور هم په مثال د خاورو سلی دی ډېر ښه دی یاره کټ چې مې د مور د کوره تلی دی کور هم په مثال د خاورو سلی دی او چوپ له مېرنې ابۍ له یارې دی چوپ له مېرنې ابۍ له یارې دی دا د شوره ډک ماشوم چې غلی او خدای دې ټولو ته لري یاره امین چې را سره دا ستا دعا د مورې چې را سره دا ستا دعا د مورې ځکه په شونډو مې خندا ده او دا ستا نه غیر ژوندون به تیر نه کړمه په تا جنت زما دنیا د مورې او ستا اللهو للی للو مې یاد شو باران وریږي او برېښنا د مورې او د ځان نه مخکې مرګ دې نه غواړم د ځان نه مخکې مرګ دې نه غواړم دا مې الله ته التجا ده مورې او مقصود به ستا د مینې څه ووایم په اوبو کرښه کړی چا د مورې ډېر ښه دی مقصوده د وخت راکولو مو او د تکلیف کولو مو ډېره مننه کوم او د دغه ملګرو هم ډېره مننه چې را سره دې دمه پاتې خدای دې دغه ناسي زموږ بیا را جوړ کړي ډېره مننه خوشحاله شي ستاسو هم ډېره مهرباني ډېر تکلیف هم وکړو ډېرې کنډې کپرې لارې مو والې بس دغه به کېږي دا به ډېره مننه تړلې خبرې دي کو به لګیا څنګه چې ستاسو مېلمستې په کار واغه رنګې ونه شو مړه به زموږ ټول خپل ځای نه او په خپلو ځایونو کې دا خبرې نه او ډېره مننه خوشحاله شي